د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته د اور لمبې ناول چمتو کړی. هیله ده چې تر پای را سره واورئ. د کتاب لیکوال غلام غوث خیبری. د انګلیس او افغان هغه جنگ چې په 1842 میلادي کال کې د انګلیسیانو په شکست خاتمه ومونده، نتیجه یې څرګنده ده او باخبره خلک خبر دي چې ډیر پرنګیان ځینې ووژل شول او ځینې د پښتنو په لاس کې بندیان شول. کپتان جانس یو تن له دغو بندیانو څخه دی چې په خیبر کې نیول شوی او ښاغلي خیبري تاسو ته کیسه کوي. په دې کیسه کې د پښتنو په توره او ننګ، غیرت، د دوی اخلاقی رویه او انساني سلوک هم یو داسې فضیلت دی چې دښمن هم پرې اعتراف کړی او له دغې ستاینې نه یې ځان نه دی ژغورلی. پښتو ټولنه د دغسې آثارو نشرول د پښتو او پښتونولۍ په لحاظ مفید ګڼي او ارزو لري چې د ښاغلیو لوستونکیو خوښي به څه ناڅه حاصله کړي، ځکه چې هر څوک د خپل شهامت او شجاعت کیسې په مینه اوري او د خپل تاریخ دغه برخه په ډیر شوق لولي. د برایډن مرګ ماښام 6 بجې وې. زه له جنرال سیل او مکریګر سره په جلال آباد کې ناست وم چې برایډن په وینو رنګ راننوت او د ډیر درد او ستومانتیا نه په ځمکه ولوېد. حیران پاتې شو. ټولو په تعجب ډاکټر ته کتل. د خبرې کولو او ځان خوځولو توان چا کې نه و. سیل ماته او ما مکریګر ته کتل. برایډن هماغسې د مړي په شان بې حرکته چوپ په ځمکه پروت و. د هغې ورځې تاریخ ماته داسې رایاد دی لکه د نن ورځې نیټه چې دا کرښې لیکم. د 1842 میلادي کال د جنورۍ د میاشتې 14 ورځ سر ماښام و. د 10 منټه مخکې موږ د جنرال الفسټن د ماتې په باره کې خبرې کولې. برایډن هماغه شان بېهوښه پروت و چې زه د ځای نه راجګ شوم او د ده سر مې په غېږ کې ونیو. د وینو څاڅکي دانه دانه د هغه له تندي نه راتویېدل. چپه سترګه او دواړې پوښتۍ یې زخمي شوې وې. سیل او مکریګر زما په لیدو لږ څه جرأت پیدا کړ او د ځای نه راپاڅېدل. راغلل، د برایډن څنګ ته کېناستل او لاس یې د ډاکټر په ویښتانو کې کش کړ. درې واړه، زه، سیل او مکریګر، د ویرې او تعجب نه لړزېدلو. دا واقعه راته یو معما ښکارېدله. نه پوهېدو چې څه چل شوی او ولې برایډن په دې حال دی. برایډن لږ شانتې را بیداره شو. جنرال سیل یې په مخ اوبه پون کړې او بیا یې ترې پوښتنه وکړه: ډاکټر څه شوي؟ حال ووایه، پوه مې کړه. مکریګر او مالکه جل وهلي بنیادم چې اوبو ته ګوري. برایډن ته په ډیر ځیر ځیر کتل. سترګې مو د هغه خولې ته نیولې وې چې څه به ترې راووځي. سیل بیا یوه لپه اوبه د ډاکټر په مخ ور واچولې. لاس یې د ده د سر په ویښتانو کېښود او ویې ویل: برایډن، ډاکټر تا ته وایم، خبره څه ده برایډن؟ دا ځل یې د ځنکدن نیولي په شان په ډیر زوره سترګې نیم کښې کړې او په وار سره یې موږ درې واړو ته وکتل. بیا یې خوله پرانسته او په ډیر شواخوني یې دا ټکي د خولې نه راوویستل: جنرال الفنسټن. لاکن نور یې څه ونه شو ویلی او بیا بېهوښه شو. موږ درې واړو د دې نوم په اورېدو یو بل ته سره وکتل. تعجب او حیرانتیا مو لا پسې زیاته شوه. د همدې کبله سیل بیا د برایډن د بیدارۍ لپاره کوښښ شروع کړ. یوه شپه وروسته برایډن په حال راغی. دا ځل له پخوا نه ښه ښکارېده. سترګې یې پرانیستې او په داسې اواز چې ته به وایي له قبر څخه راوځي وویل: الفسټن تباه شو. لښکرې اکبر د برایډن اخرنۍ خبره همدا وه. نور د ویلو نه و.
رنګ یې سپېره شو، سترګې بلشان شوې، پښې او لاسونه یې په لړزېدو راغلل، خولې خولې شو، حلقې یې وچ شو. لږ لږ یې سر د سیل د غېږې نه راوچت کړ، شونډې یې پتري وکړه، ساه یې بنده بنده شوه او په اخر کې سر بیرته ولوېد. سترګې هوا ته پاتې شوې او بې حرکته شو. نور برایډن د ژوند د کتاره وتلی و. برایډن مړ شو. درې واړه په دې پوه شول. ټول په یوه غونډه د برایډن مړي ته کېناستو. خولۍ مو له سرونو څخه لرې کړې. سیل ما ته وکتل او زه یې هم په مطلب پوه شوم. ولاړم او انجیل مې راوړ. د برایډن سر ته کېناستم او بیا مې انجیل په ویلو شروع وکړه. سیل او مکریګر دواړو ژړل. اوښکې په ګریوان راتویېدلې او کله کله به دواړو دستمال راوکیښ او اوښکې به یې پرې د سترګو او مخ نه پاکې کړې. کلاره کلارې وه. زه لږه شېبه وروسته د کتاب ویلو نه خلاص شوم. سیل او مکریګر هم نور نه ژړل. یوازې د رابرټ نوکر و چې یوه سپینه کپړه یې په لاس د سیل خواته ودرېد او ویې ویل: جنرال، د برایډن کفن. سیل رابرټ ته وکتل او ویې ویل: په ډیره کلارۍ سره د برایډن کالي ولټوئ، هر څه چې په هغه کې وي وایخلئ او د مرحوم کورنۍ ته یې ولېږئ. بیا یې ماته مخ راواړو او ویې ویل: کپتان جانسن، ته باید د ډاکټر د تېښتې او مرګ حال په خپله پېښور ته یوسې. هلته به د ګلاب سنګ د ریجمنټ سره یو ځای بیرته راځي. رابرټ د برایډن جیبونه ولټول، هر څه یې ترې راوایستل او بیا یې ټول د جنرال سیل مخې ته کېښودل. سیل هغه شیونه یو یو له نظره تیر کړل. هر یو ته به یې په ځیر ځیر کتل او ما ته به یې راکول. ما به هم هغه په ډیر احتیاط په یوه بوجۍ کې اچول. د برایډن د روپو بټوه، د اپریشن کولو قیچي، یو طلایي زنځیر چې په یوه سر کې د هغه د ښځې تصویر قاپ شوی و، یوه شنه شانتې توکمه او یوه د یاداشت کتابچه. دا و د ډاکټر د جیبونو شته. سیل چې د برایډن کتابچه واخیسته نو بې اختیارۍ د هغې په پاڼو نظر واچاوه. په اول مخ کې یې 3 نومونه ولیدل: مارګارټ، موبین خان، ایډوارډ فیوري. سیل هیڅ پوه نه شو. هغه پاڼه یې واړوله. په بل مخ کې د جان میلټون انګلیسي نامې او مشهور شاعر دا شعر لیکل شوی و: لیکن الله پاک د دې لپاره چې هغه د ویرې طرحې نه خلاص کړي، سوله ځمکې ته راولېږله. سولې په ورین تندي او ښایست بشره چې د بادام غونچه په اوربل کې ایښې وه، د اسمان د ناکردو نه بې خبره په ځمکه پرېوته. په سپینو نازکو وزرونو چې د کوترې د وزرونو په شان رسېدل، وریځ تار په تار کړه او د هغه په منځ کې دلته څو ټکي ښه نه لوستل کېدل. نو سیل بله پاڼه راواړوله او په هغې کې دا کرښې ولوستې: نن د جنورۍ 1822 میلادي کال د جنورۍ 9، زه د سټوارټ سره چې زخمي شوی دی ناست وم او د هغه زخمونه مې تړل چې د تربور ښځه په کجاوه کې سپره راغله. دې غریبې په خپل میړه پسې ډیر ژړل. میړه یې ورته په جنګ کې سلطان جان وژلی و. سیل چې دا کرښې ولوستې نو بیا یې سترګې له اوښکو ډکې شوې. کتابچه یې پټه کړه او ما ته یې راکړه. ما هر څه وتړل، تګ ته جوړ شوم. بیا مې په عسکري سلام د جنرال او مکریګر نه رخصت واخیست. دواړو لاسونه راکړل. مکریګر راله تومانچه جوړه کړه او سیل مې بهادرۍ سمه کړه. د هغو نه چې جدا شوم کوټې ته ورغلم. رابرټ مې هم له ځان سره کړ چې اس راته تیار کړي. هغه غریب زما په تګ ډیر خفه و. ژړغونی ژړغونی کېده او چې ترې جدا کېدم نو بې اختیارۍ چیغه کړه. خو ما ژر کلار کړ او آینده ته مې امیدواري ورکړه. څنګه خیبر ته ورسېدم. د چهارشنبې ورځ وه.
چې زه د جنرال سیل نه را رخصت شوم. په دمه دمه به مې لار وهله او مزل به مې کاوه. نور هر څه را سره و، خو یوازې د اوبو له پلوه لږ سختي را باندې تېرېده. په هغو جګو غرونو کې مزل کول څه اسانه خبره نه ده. د باران موسم و، خو تر هغه پورې لا یو څاڅکی باران هم نه و ورېدلی. شنه هم لږ پیدا کېدل. هر چا به دا دعا کوله چې خدای یو څو څاڅکي باران وکړي. زه یوازې وم، ملګری را سره نه و او په دې سفر کې په همدې خبره خفه وم. ملګری په سفر کې لوی نعمت دی. خیر څه مې کړي وای. کله به مې په غزلونو ویلو شروع وکړه او کله به مې د شکسپیر یعنی د هاملټ کتاب د جیب نه را بهر کړ او په مطالعه به مې لاس پورې کړ. کله به مې د ډیر خفګان سترګې پټې کړې او کله به مې د خپلې ښځې خطونه له جیب نه راوویستل او بیا به مې ولوستل. څه د پاسه یو کال شوی و چې زه د خپلې ښځې ماریې نه جدا شوی وم او په دې موده کې به هره جمعه د ماریې نه ماته خط او احوال راته. د ماریې د خطونو د لوستو نه ماته دوه احساس را پیدا کېدل، یو انتقام او بل د ماشومې اولوی مرګ. اولیوه زما لور وه، په هغه وخت کې 15 کلنه وه. جګه جوړه وه، خو زما د راتګ له 8 میاشتې نه وې تېرې شوې چې د هغې د مرګ احوال راغی. په زړه مې د غم جوپې راغلې، لکه د مار چیچلی تاو را تاو شوم. خو څه مې کړي وای. هغه ورځ او شپه مې ټوله په ژړا تېره کړه. یو مړۍ ډوډۍ مې خولې ته رانه وړه. خبرې مې د چا سره نه کولې، تر دې چې د کوټې کونج نه هم راونوتم. بل د انتقام او کسات اخیستلو حس و چې د اور د لمبو په شان یې سر او پښې راته سېزلې. ماریې د طلاق غوښتنه کړې وه. لیکلي وو چې زه نور ستا د ژوند امید نه ساتم. دا ولې نه پوهېږم، علت یې هېڅ راته معلوم نه و. ډېره موده دا راز ماریې له مانه پټ وساته، خو لکه چې د بابا دم او هوا خبرې پټې پاتې نه شوې، د ماریې رسوایي هم پټه پاتې نه شوه. زه خو لرې وم، د خلکو له خولو مې څه نه اورېدل. یوازې فرانک زما دوست و چې زه یې د ماریې له شرم نه خبر کړم. فرانک ماته په یو مکتوب کې لیکلي وو: جانسن ته ما وبخه، زه مجبور شوم چې دا مکتوب تا ته ولیکم. څه مې کړي وای. دا به البته ستا شومیت و چې نن د خلکو په مخ کې دومره سپک او بې قدره شي. 4 ورځې مخکې ستا ماریې توره شوه. ما هم خپله دوستي پر ځای کړه. هغه چا چې ستا ماریې خپل ناموس په هغه خرڅ کړی و رسما اعلان کړ چې او جانسن زه دا په خوله نشم راوستلی، جرأت نه لرم، حیا مې ژبه ګونګوي. خیر همدا یو ټکی وایم چې دغه اعلان وروسته ما د هغه موزي سره جنګ وکړ. جانسن نور ته خپله وظیفه پیژنې، پوهیږي چې څه وکړي. د فرانک خط دلته پای ته ورسید، نور پکې څه نه و. مخکې مې وویل چې د انتقام حس لکه وچ لرګی سېزلم. همدا مې زړه کې ګرځېدل چې کله به زه ورشم او ماریې به په سزا ورسوم. د همدغه دپاره مې طلاق نه ورلېږه. په همدې فکرونو او چورتونو کې وم چې تورخم ته نږدې شوم. لږه لږه تر وږمۍ ده، اس هم نور د تګ نه و. زه په ناسته ستومانه شوی وم، نو بهتره مې دا ولیده چې دمه جوړه کړم. د اس نه کوز شوم او د یوې تیږې خواته مې تکیه وکړه. اس مې په خپل سر پرېښود چې هر څه کوي. په خپله مې ډوډۍ او اوبه مخې ته کېښودې او په ډاډه زړه مې په خوړلو لاس پورې کړ. یوه ښه شېبه مې په خوراک تېره کړه. دمه مې سازه شوه. څه قدر ته مې ډډه واچوله. خوب راته، خو ارمان چې اس راڅخه لرې تللی و. د لرې نه یې د شڼېدو آواز راغی. سر په سر څو وارې وشڼېد. د همدې کبله زه هم شکي شوم. سر مې پورته کړ او شاته مې اس ته نظر واچاوه. ولړزېدم. رنګ مې له ویرې والوت.
زړه مې په ویره کې شو. سترګو مې تورې تیارې پردې اړولې. د تېښتې لاره مې سنجوله. اس رانه لرې و. حیران پاتې وم چې څه وکړم. په دې کې مې 2 پښتانه تر سترګو شول. کوښښ یې کاوه چې زما اس ونیسي. اس ځان نه ورکاوه. د اس او د هغوی ترمنځ لانجه وه. د هغو 2 تنو څخه یوه راته ښځه ښکارېدله. د لرې نه یې حرکات او کړه وړه د ښځې وو. جامې یې هم بل رنګ وې. هغوی د اس په نیولو لګیا وو او ما د خپلې تېښتې دپاره لاره سنجوله. هر څه مې ژر ژر راټول کړل او ځان مې منډې ته چمتو کړ. په ګونډو ګونډو مې په منډو شروع وکړه. کله به مخکې تللم او کله به مې شاته کتلو. همداشان مې ښایسته ښه لاره ووهله، خو بخت مې کوټه و او په مصیبت گرفتاره شوم. مصیبت دا و چې له هغو 2 تنو څخه یوه ولیدم. هغه بل ته یې څه وویل او بیا یې په ما پسې رامنډې کړې. ما هم ځان چټک کړ او ونه درېدم. وار پار مې خطا شو. د واره مې لاس تماچې ته کړ او په ماشه مې ګوته کېښوده. نور د هغه پښتون او مرګ په منځ کې دومره فاصله نه وه پاتې. یوازې د ماشې راښکل و چې کار فیصله کړي. خو ما دا کار ونه کړ. نه پوهېږم چې ولې. زه هماغسې تمانچه په لاس ولاړ وم چې هغه ما ته راورسېد. ښه مې د ده څېرې ته وکتل. ډېر ښایسته ځوان و، قوي اندام، غټې غټې سترګې، تور برېت، جګه ونه. ما او هغه یو بل ته سره کتل. تومانچه مې د هغه سینې ته نیولې وه. د ډېرې ویرې او غضب نه مې غاښونه چیچل. د هغو پر ژبه نه پوهېدم، نو بې اختیاره مې په خپله ژبه انګلیسي ورته وویل: که ژوند غواړې په خپله لاره دې درومه. هغه زما خبرې ته وخندل. پوه شوم چې زما په خبره پوه شوی دی، لیکن باور مې نه کاوه. زه لا په هماغه چورت کې وم چې زلمي زما خبرې ته جواب راکړ. هغه په انګریزي ژبه ما ته وویل: ښه داسې ده، نو تا غریب لا تر اوسه پورې دا قوم نه دی پیژندلی. ما ورته وویل: هیڅ ګمان نه کوم په دې ملک کې داسې څوک پیدا شي چې هغه زما په ژبه وپوهېږي. نه پوهېږم ته څنګه. زما خبره لا خلاصه نه وه چې هغه را ټوپ کړ او تومانچه یې زما د لاسه واخیسته. حیران پاتې شوم. هیڅ باور مې نه کاوه چې یو داسې کار په سترګو ګورم. په دې وخت کې د هغه بل ملګری هم راورسېد. دلته مې پوره هغه وپېژندله. ځوانه جنۍ وه، سره کالي یې اغوستي وو، تور پیکه یې په تندي پروت او سپین ټیک ور باندې ځوړند و. هغې هم ټوپک څنګ ته اچولی و او اسې د اور لمبې د ناول 2مه برخه. په دې وخت کې د هغه بل ملګری هم راورسېد. دلته مې پوره هغه وپېژندله. ځوانه جنۍ وه، سره کالي یې اغوستي وو، تور پیکه یې په تندي پروت و او سپین ټیک ور باندې ځوړند و. هغې هم ټوپک څنګ ته اچولی و او اسې د کیزې نه نیولی و. په غاړه کې د روپو ډکه اوږۍ پرته وه او د همدې کبله چې په لاره به تلله نو شرنګا به یې کوله. هغه وخت چې دا راورسېده او د زلمي په څنګ کې ودرېده، نو زلمي ورته وویل: زرینې، دا دی هغه مسټر جان جانسن چې موږ ته یې د نیولو امر راکړل شوی و. جنۍ وخندل او لاس یې د زلمي په اوږو کېښود. زلمي مخ ما ته راواړوه او ویې ویل: مسټر جانسن، دا زما خور ده زرینه، او موږ دواړو ته ستا د گرفتارۍ او نیولو امر شوی و. تا له د رابرټ نه رخصت نه و اخیستی چې موږ ته ستا د حرکت خبر راغلی و. مسټر جانسن، ستاسو رابرټ زموږ سړی دی. هغه ډیره موده کېږي چې مسلمان شوی او نوم یې اکبر دی. دا خبرې ماته د غزلمي په انګریزي ژبه کولې. د ډیر تعجب او حیرت نه مې خوله وازه ختلې وه. هغه څه چې ما په سترګو لیدل او په غوږو مې اورېدل، خیال مې دا و چې هغه زه په خوب کې وینم. زلمي خپلې خبرې پسې اوږدې کړې او وړاندې یې وویل: جانسن پروسه کال
یعنې د 1841 کال د نومبر په 4 تاریخ چې ما لیفټنټ ګارډن وواژه، هغه وخت هم ته ما ولیدې چې کپتان او بنسن دې په اوږه اچولی و او له میدانه څخه دې زخمی و. مسټر جانسن زه هغه وخت کې هلته وم، خو ته مې لاسته رانغلې. زلمی هماغه شان تقریر کاوه او زه د هغه تقریر او د وینا حقیقت ته حیران پاتې وم. کله به مې دته او کله به مې زرینې ته کتل. ډیر ساعت په هغه ځای کې ولاړو، خو آخر زرینې زلمی ته وویل: خالده، نور څه کوو چې دلته ولاړ یو؟ زه به ځکه چې بابا جان به په تمه ناست وي. خالد د هغې خبره ومنله او سمدستي زرینه په اس کېنوله او موږ دواړه د هغې تر مخه روان شو. د زرینې پلار سبا د سهار 5 بجې د خالد کلي ته ورسېدو. زرینه په اس سپره او موږ یې مخکې د کلا دروازې ته ودرېدو. د کلي خلک د خالد او زرینې د فتحې نه خبر شول. ټول به د زرینې او خالد مور پلار ته د مبارکۍ لپاره د هغوی کور ته راتلل. په کلي کور کې د خالد د ګټې غږ خپور شو. موږ لا هماغسې د کلا دروازې ته ولاړ وو چې د زرینې پلار راووت. زرینې هم ژر د اس نه ټوپ کړ او ولاړه. د خالد نه مخکې د پلار لاسونه ښکل کړل. خالد هم هغه کار وکړ. یوازې زه ورسره نااشنا شانتې پاتې شوم. د زرینې پلار ماته رانږدې شو، زما لاس یې ونیو او په ورین تندي او خندا سره یې راته وویل: ښه راغلې، مه ویرېږه، دلته درته څه خطر نشته. ما د زرینې د پلار دا خبرې په ډیر تعجب سره واورېدې. له یوه دښمن سره داسې پیشامد کول زموږ په نیز د باور کولو خبره نه وه. زما لاس لا هماغسې د زرینې د پلار په لاس کې و چې پاس برج ته ور وختو. هلته مې په برج کې ښه فرشونه ولیدل. بیا مې د خالد او زرینې ورکوټی ورور ولید چې د مور په غېږ کې ناست و. ما خیال وکړ چې زما راتګ به د زرینې په مور څه تاثیر وکړي. خو ومې لیدل چې خالد او زرینه ولاړل او د مور په پښو کې ولوېدل. ما سر ټیټ واچاوه، وشرمېدم او ژړا راغله. اوښکې مې د سترګو نه تویې شوې. زه د خالد مور ولیدم، رانږدې شوه او د زرینې پلار ته یې وویل: د زرینې پلاره، د ده خو چا بې احترامي نه ده کړې. خالده زویه، تا خو ورسره څه نه دي کړي. د خالد په ځای زرینه را مخکې شوه او ویې ویل: نه مورجانې، موږ خو د هغه سره هېڅ نه دي کړي. هسې به غریب وېرېدلی وي. د زرینې پلار را وړاندې شو او زه یې په کټ کې کېنولم. زرینې او خالد خپل ټوپکونه دیوال ته ځوړند کړل او لاندې په ځمکه په ټغر کېناستل. دلته خالد زما سره په خبرو شروع وکړه. ما ته به یې ډاډګیرنه راکوله. ویل به یې: مه ویرېږه، تا سره څوک کار مار نه لري. یوازې همدومره خبره ده چې ته به دلته اوسېږې تر څو چې په دې وخت کې یو سپین ږیری راننوت چې ټول د هغه د درنښت او احترام لپاره له ځایه نه پاڅېدل. سپین ږیری لاړ او د خالد مخ یې ښکل کړ او بیا په کټ کې مخامخ ما ته کېناست. خالد ما ته دغه سپین ږیری په دې ډول معرفي کړ چې دا زما منلی خو سره دی. دی زما په فتحه او کامیابۍ ډیر خوشحاله شوی دی. د ده دا شرط ایښی و چې که زه ستا په نیولو کامیاب شوم نو ماته به د واده کولو اجازه راکوي او دغه دی، دا شرط پوره شو. زرینه د خپلې مور سره د چای راوړلو لپاره د باندې ولاړه. سپین ږیری هم د خالد له پلار سره په خبرو بوخت شو او خالد راغی، زما سره په کټ کې کېناست. خالد زما سره ډېرې خبرې وکړې. د نورو سره چندان زما علاقه نه وه، خو یوازې یوې خبرې زه ډېر ورخطا کړی وم او هغه د جنرال سیل پیغام و. ما له ځانه سره دا سوچ کاوه چې که وشي او خالد یا زرینه په دې راضي کړم چې ما پرېږدي چې د شپې شپې وتښتم. حتی په دې فکر کې هم وم چې که دا کار ونه شو نو د شپې به راپاڅم،
ټول کور به وسېزم او په خپله به وتښتم. د بلې خوا نه مې زړه د خالد د پلار په انسانیت ډاډه کاوه چې له ځانه سره مې دا فیصله لا د وخته کړې وه چې دوی به ضرور ما پرېږدي، ځکه که ورته وژاړم او په پښو کې ورته ولوېږم نو دوی خو ډېر ساده او په زړه نرم خلک دي، خامخا به ما خوشي کړي. د همدې امید به ما شپې سبا کولې، د مرګ امید خو به مې زړه کې نه ساته، لاکن دا چې زه د جنرال سیل پیغام پېښور ته ونه رسوم نو په دې خبره به مې زړه د ویرې د لاسه ولړزېد. پېښور ته زما نه رسېدل او د سیل او مکریبګر تباهي یو ځای او یو شانو. سیل ځان د ګلاب سنګ د لښکرو په امید ټینګ کړی و او که په دې پوه وای چې د پیغام ځای ته نه رسي نو د امید به یې له زړه نه ایستلی وای. په هغه کلا کې زما 8 شپې وشوې. په دې موده کې زه ښه د پښتنو په خوی بوی پوه شوم. د خالد او د هغه د کورنۍ کارونو ته به ما په ډېر ځیر او دقت سره کتل او په دغه ځای کې زه د پښتنو په حقیقت او ذاتي ښېګڼو ورسېدم. د پښتون قوم په باره کې ما ته ډېرو دوستانو څه ویلي وو. زموږ په تاریخونو کې هم د دې قوم په باب ډېر څه لیکل شوي وو، خو یو هم په دې ډول چې نن ما په خپله ولیدل نه وم پوه کړی. زموږ مشهور تاریخي لیکوال C.R. لا خو د پښتنو په باره کې ډېر څه لیکلي دي، مګر سره د دې هم زما د 8 ورځني معلومات د هغه د ټول کتاب نه ښه او جامع دي. ما چې د دوی اخلاقي ښېګڼې او د ذاتي شرافت اندازه ولیده نو ځاني او خپل نژاد مې د دوی په مقابل کې بالکل لاندې او ټیټ ولید. د میلمه قدر او د ښځې احترام، دوستي او محبت، انساني مینه او وروري، رحم او شفقت چې ما په دې قوم کې ولید هغه مې د دنیا په بل قوم کې ونه شو لیدلی. اول ما ځان ته وکتل، ما په حقیقت کې د هغه چا کره شپې کولې چې زه د هغوی دښمن وم، لیکن کومه رویه او پیشامد چې به د هغه ځای خلکو زما سره کاوه بالکل دا نشو ویل کېدای چې ګنې زه په رښتیا د هغوی دښمن یم. که موږ د دغه قوم پر ځای وای او د جنگ په حال کې مو کوم پښتون د وسلې سره نیولی وای نو بې پوښتنې به مو وژلی وای. څاښت مهال و چې زرینه د خپلې مور سره پتنوس په لاس کوټې ته راننوتله او له پیالې د خالد خسر ته کېښوده او دویمه یې ماته راکړه. خالد لاس ډوډۍ ته ونیو او وی ویل مسټر جانسن دې ته پراټه وایي او هغه ته تور چای. دلته خلک په دې دواړو ډېر عادت دي. تر دې وخته پورې ما سره دا فکر نه و پیدا شوی چې زه ګوندې له خالد څخه دا تپوس وکړم چې د دې ځای نوم څه دی. خو کله چې خالد خبره را یاده کړه نو د واره مې له هغه نه پوښتنه وکړه چې دا ځای څه نومیږي. خالد وخندل او مخ یې زرینې ته واړاوه او وی ویل زرینې خورې مسټر جانسن وایي د دې ځای نوم څه دی. زرینې کټ کټ وخندل او په خوږه ژبه یې ما ته وویل د دې ځای نوم خیبر دی. زړه مې ولړزېد. د خیبر د نوم په اورېدو هم خوشحاله او هم خفه شوم. دا خبره څه دلیلونه لري خو دلته یې ویل بې فایدې دي. ما د خیبر نوم ډېر اورېدلی و. زه لا د مکتبه هلک وم چې د خیبر له نامه سره اشنا وم او د هغه د اوسیدونکو د تاریخ سره مې مینه درلوده. په مکتب کې موږ هلکانو په خیبر د خطرناک ځمکې نوم ایښی و. وړو هلکانو عجیبې او ناباوره کیسې د خیبر په باره کې ویلې. د تاریخ پروفیسر یوه ورځ موږ ته داسې کیسه وکړه چې تر نن ورځې پورې مې په خوا او خاطر کې موجوده ده. هغه وویل شپه چې شي نو د خیبر په 4 ډډو کې د اور لمبې بلې شي. دا لمبې تر سهاره پورې خیږي او لوخړې کوي. که څوک ملا وتړي چې د دغو لمبو ځای ته ورشي نو اول باید خپل نوم په زوره 3 وارې ووایي
بیا ورپسې چیغه وکړي چې ای خیبره زه تاله درځم. دلته نو که چیرته دا سړی د همغه ځای و، یعنې د همغه قوم او همغه ځمکې و، نو هغه اور مړ شي او بیا بل شي، او دا د هغه ځای د ورتلو د اجازې معنا لري. که د هغه اور مړ نشي نو ګویا خیبر او د اور بلونکي نه غواړي چې هغه سړی ورشي. د دې افسانې حقیقت او نه حقیقت تر نن ورځې پورې ماته په پوره آن نه دی معلوم. په دې نه پوهېږم چې دا رښتیا ده که نه، او نن چې په خپله په خیبر کې یم نو بیا هم په دې باره کې فکر کوم. چای وخوړی شو، سپین ږیري د ځای نه پاڅېد او د هغه سره یو ځای د خالد پلار، مور او زرینه او خالد پاڅېدل. زه هم د خپله ځای نه راجګ شوم. زما په دې کار هغوی ټول خوشحاله شول. د سپین ږیري د احترام دپاره موږ ټول د کلا د دروازې پورې له هغه سره ولاړو. هلته سپین ږیري ټول رخصت کړل او د تګ په وخت کې د زرینې پر سر لاس کېښود چې په دې وجه زرینې څه وویل او بیا ټولو وخندل. بیرته چې پاسو وختو هر څوک په خپل کار بوخت شول. خالد راغی او زه یوې بلې کوټې ته د استراحت لپاره بوتلم او هلته یې راته وویل مسټر جانسن، سبا ته به د خیره زما د واده بندوبست وي. البته ته به هم د نورو خلکو په شان په دې کار کې شریک اوسي. هغه ورځ ما په خوب تېره کړه. نورو کار کاوه او زه ویده وم. زیاتی په هغه کلا کې چا زما څارنه نه کوله. یوازې د کلا نه د باندې به د شپې او د ورځې ځوانان ولاړو. دوی ماته د شپې ډوډۍ بیله راوړله. زه نه پوهېدم چې ولې، خو زه په دې کار خوشحاله شوم ځکه هغوی سره ما سم خوراک نشوای کولی. په هغه شپه ماله خوب نه راته. دلیل یې همدا و چې یو خو مې د ورځې خوب کړی و او بل دا چې د جنرال سیل د پیغام د نه رسولو زما فکر خراب کړی و. په کټ کې ډډه په ډډه اوښتم. کله به مې چت ته کتل او کله به مې د چت لارې شمیرلې. غم مې د زړه نه چاپېرو. نیمه شپه وه. د لرې نه د سپو د غپا اوازونه راتلل. چوپتیا وه. هر څوک په خپل خوب ویده و. طاقت مې ونه شو. د کوټې نه د باندې راووتم او هلته مې په قدم وهلو شروع وکړه. ډیر ساعت په همدې شان ګرځېدم. کله به مې زړه کې راوګرځېدل چې راشه وتښته، خو بیا به مې ولي چې تېښته امکان نه لري ځکه د کلا نه بهر ځوانان غوږ په آواز ګرځي. زه په همدې فکر کې وم چې په تیاره کې مې د لرې نه یو سیوری ولید چې غلی غلی د زرینې د پلار کوټې ته ورنږدې کېږي. اول شکمن شوم، خو بیا مې خیال وکړ چې زه کوم خپل به یې وي. شا مې ور واړوله. سیوری مې د خیال او خاطر څخه ویست، خو 2 منټه پس یو ځلې ډز شو چې ځمکه او اسمان یې ولړزول. شاته مې مخ واړاوه. هماغه سیوری مې ولید چې منډې وهي. نور څه پوه نه شوم، خو بې اختیاره ما هم په هغه سیوري پسې منډه واخیسته. په کلا کې هم ګډبډ پیدا شو. خالد، زرینه، د هغه مور او نور ټول را پاڅېدل. نور په خپل غم کې شول او د هیچا پام هغه سیوري ته نه و. خو یوازې ما ځان په ډېر چټکۍ هغه ته ورساوه او د هغه سره ونښتم. تومانچه مې د هغه د لاس نه واخیسته او په ځمکه مې سره وپرځول. وس مې پرې ونه رسېده نو یوازې مې خالد ته په چیغو بنا وکړه. خالد په منډه ځان را ورساوه او زما کومکی شو. په یوه شیبه کې مو د قاتل لاسونه په شا پورې وتړل او را مخکې مو کړ. موږ لا یو څو قدمه لرې وو چې ژړا او انګولا مو تر غوږو شوه. په مطلب پوه نه وم، لیکن چې را نږدې شوم او د زرینې فریادونه مې ولیدل چې د پلار د کوټې په مخ کې چیغې وهلې، نو په مقصد پوه شوم. دغه سړی چې موږ ونیو د زرینې پلار وژلی و. قاتل څوک و؟ نو راته د ورځو تاریخ نه و معلوم. نه پوهېدم
چې کوم تاریخ کومه ورځ ده. یوازې هم دومره پوهېدم چې په هغه کلا کې زما 9مه که 10مه ورځ وه. 2-3 ورځې مخکې زه په همدې ځای کې د کپتان انډریسن د لور د ورکېدو نه خبر شوم. سبا ته مې واورېدل چې هغه د پښتنو لاس ته ورغلی ده. د انډریسن لور 3-4 میاشتې د یو پښتون په کور کې وه او کپتان غریب به شپه او ورځ د هغې په غم کې اوښکې تویولې. سره د دې چې د کپتان انډریسن د لور سره د کپتان باید ورکوټی زوی هم د پښتنو لاس ته ورغلی و، خو زه د هغه نه خبر نه وم. کپتان باید زما د هلکتوب ملګری و، ښځه یې زما ورېره وه او د زوی په ورکېدو یې ډېر غمجن شوم. د دې خبرو نه به زه کله کله خالد خبرولم چې څه به شوي وو. نو رابغی او هغه به یې راته وویل مسټر جانسن نن پښتنو غازیانو دا فتحه وکړه او یا یې پلانکی ځای له دښمن څخه لاندې کړ. شپې او ورځې په همدې شان تېرېدې. د خپګان د لاسه مې هډوکي وچ شول. نور خو مې د جنرال سیل د پیغام له رسولو نه تمه پرې کړې وه، لیکن یوازې د ځان د خلاصولو فکر را سره و. ما ویل چې اوس زه پخپله د دې کلا څخه ژوندی ووځم. پیغام او ګلاب سنګ دې بلا ووهي. تر هغې ورځې پورې خالد ډېر امیدوار کړی وم، خو د بده شامته چې د خالد پلار ووژل شو او دا امید مې هم قطع شو. اگر چې د زرینې د پلار مرګ زما دپاره څه ګټه را رسوله، خو تاوان یې هم را ورساوه. ګټه خو دا وه چې د قاتل په نیولو زه د هغه کلي د خلکو او په تیر د زرینې او خالد د کورنۍ په منځ کې د قدر وړ شوم. زما دا انسانیت یې وستایه. که چیرې ما د خالد د پلار وژونکی نه وای نیولی، نو خدای ته معلومه ده چې په دې کور او کلي کې به څه حال و. هر څه چې و، خو پس له هغه به لږ شانتې په راحت او آزاد ګرځېدم. د پښتنو په ډله کې به کېناستم او پاڅېدم. په مړي ژوندي کې مې ګډون کاوه او چې کله یې د زرینې د پلار جنازه هدیرې ته وړله، نو زه هم ورسره روان شوم. هلته په هدیره کې مې د هغوی د مړي د ښخولو کار ولید. مخکې له ښخولو څخه مې د مذهبي مشر یعنې د ملا د قرآن کریم د لوستلو ته غوږ کېښود او په هماغه ځای کې و چې د قرآن قدر او اهمیت ما ته را معلوم شو. ما خو اورېدلي وو او حتی چې د ځینو لویو عالمانو په کتابونو کې مې لوستي وو چې د دنیا او بشریت ستر او لوی کتاب قرآن دی، خو ویل او لیدل ډېر فرق او توپیر سره لري. ما د ټولو نه اول قرآن په خپل کور کې لوستی وو او هغه ما ته خپل پلار را کړی وو. دا کتاب د روبرټ کین ترجمه وه چې په لاتیني یې کړې وه. د هغه نه وروسته چې مکتب ته ولاړو، هلته یې موږ ته د نورو دیني کتابونو په لړ کې قرآن کریم هم راکړ او دا کتاب زما د پلار د راکړي کتاب په شان نه و. د اور لمبې د ناول 3مه برخه. ما د ټولو نه اول قرآن په خپل کور کې لوستی وو او هغه ما ته خپل پلار را کړی وو. دا کتاب د روبرټ کین ترجمه وه چې په لاتیني یې کړې وه. د هغه نه وروسته چې مکتب ته ولاړو، هلته یې موږ ته د نورو دیني کتابونو په لړ کې قرآن هم راکړ او دا کتاب زما د پلار د راکړي کتاب په شان نه و. دا کتاب بل سړي یعنې سایل په انګلیسي ژبه ګرځولی و او دا ترجمه یې له هغې بلې ترجمې څخه ښه وه. د قرآن د لوستلو سره زما د اسلام د دین او د قرآن سره عجیبه مینه پیدا شوې وه. په هر ځای کې چې به د قرآن او د اسلام په باره کې کومه کرښه لیکل شوې وه، هغه به ما له نظره څخه تېروله. په دغه ډول به مې تل د ویسن د پرسوال کتابونه لوستل او په هغو کې مې د اسلام او قرآن په باره کې
ډیر څه پیدا کول. یوه ورځ چې له کلیسا څخه راووتلم نو هلته یو دوست ماته د ژان ولفګانګ ګویټي د آلمان د نامتو فیلسوف او شاعر یو کتاب راکړ چې په هغه کې د قرآن په باب ښه ټکي لیکل شوي وو. مړی ښخ شو او خلک د هدیرې نه بیرته راوګرځېدل. خلکو به خالد ته ډاډ ورکاوه او د هغه سره به یې غم شریکي کوله. دا چې بیا څه وشول، څنګه خیراتونه او دعاګانې وشوې، زه ورسره څه کار نه لرم. یوازې هغه څه ویل غواړم چې هغه زما او زما په ژوند پورې اړه لري. مازدیګر مهال و چې خالد له نورو ملګرو سره ننوت او قاتل یې مخکې کړ. زه هم هغوی پسې روان شوم. د کلا په مخ کې یو لوی میدان و چې په هغه کې زرګونه خلک راټول شوي وو. کله چې خالد د قاتل سره هغه ځای ته ورسید نو په هغه ځای کې یوه عجیبه شانتې خاموشي خپره وه. قاتل د خلکو په منځ کې کېناست او مخ یې سپین ږیرو ته وګرځاوه. د قاتل په څنګ کې یو په عمر پوخ سړی چې سپینه ږیره وه ناست و. چې قاتل کېناست نو هغه سړی پاڅېد او مخ یې خلکو ته راواړاوه او بیا یې په دروند آواز او روښانه ټنډه وویل: دا زلمی یعنې لاس یې قاتل ته ونیو. تورګل زما مشر زوی دی. زه او د خالد پلار سره تربوران یو. زموږ په منځ کې د کلونو دښمني او ګوندي وه. په اصل کې زموږ او د خالد د کورنۍ تربګنۍ په ډیرو یو جزوي شي شروع شوې وه. واقعه دا وه چې کومه ورځ زموږ نوکر د خالد دوی په شنو فصلونو کې پسونه پرېښي وو. هغه نادانه خبر نه و چې زما او د خالد د پلار طبیعتونه سره خړ پړ دي. خو خبر کومه شیبه لا پسونه په شنو کې نه و تېره کړې چې د خالد پلار د خپلو سړو سره پرې را برابر شو چې ویې کتل په پټي کې زما پسونه لګیا دي. نو ډیر په قهر شو او زما نوکر غریب یې دومره وواهه چې د راتلو نه یې وویست. دا خبره خو دلته تېره شوه. خو شپې ورځې وروسته یې د خالد دوی مزدور ژرندې ته دانې وړلې او زما په پوله تېرېده. چې ومې لید نو د واره مې بیل جګ کړ او په هغه پسې روان شوم. چې ورسېدم نو یو څو بیله مې ښه وواهه. همدا وړه خبره زموږ په منځ کې سره لویه شوه او یو قومي شخړه ترې جوړه شوه او د کلونو دښمنان شو. تر دې چې دې اندازې ته ورسېدو چې په دواړو خواو کې مړي وشول. تر څو چې څو ورځې مخکې ما خپل زوی تورګل د جنگ میدان ته ولېږه چې د وطن د ساتنې په جګړه کې برخه واخلي. دلته زما یوه وړه شان خبره له یاده ووتله او هغه دا ده چې تورګل د خالد په خور زرینې مین او د هغې له غمه چور لیونی و. لیکن تاسو ته خدا معلومه ده چې د دوو تربورانو ښادي ګرانه خبره ده. نو ځکه ما د هغه دپاره څه ونه شو کړی او یوازې دا یو شرط مې د خالد د پلار سره کېښود چې که تورګل د کوم کافر افسر سر راوړ نو زرینه به راکړي. زرینه او مور یې په دې شرط راضي وو. خو یوازې خالد او پلار یې دا شرط نه مانه او ویلي چې تورګل او زرینه سره نه جوړیږي. خیر خو تورګل لاړ جنګ ته او زه په کور کې پاتې شوم. بیګا د هغه 12مه شپه وه چې له کور نه وتلی و. په خیال او خاطر کې مو هم نه وه چې تورګل به جنګ پرېږدي او دلته به راځي. اول خو زه د تورګل په دې شان راتګ خوشحاله نه وم ځکه هغه زما زوی دی او باید چې له میدانه څخه نه وای راګرځېدلی. بله دا چې بې له کامیابۍ څخه یې تش لاس بیرته راتګ هم لویه نامردي ده. دریمه دا چې دی د جنګ له میدانه څخه راغی او د یو ډیر بد کار یې له لاسه وشو او د زرینې پلار یې وواژه. ګرانو کلیوالو، زه په دې قانع یم چې په پښتنو کې داسې څوک نه پیدا کیږي
چې هغه د وطن د بچاو له جنگ څخه خپل شخصي انتقام اخیستل وړاندې وګڼي، مګر که پیدا شي نو بیا د هغه ژوند ختمول پکار دي. زه پښتون یم او دا خبرې د پښتنو په منځ کې کوم. زه وایم چې د داسې زلمي ژوندي پرېښودل د قوم دپاره بېننګي ده. که زلمی پښتون وي نو داسې کار به نه کوي، او که یې وکړي نو ځان باید ووژني. تورګل نن دا کار دا بې غیرتي کړې ده، ځان باید مړ کړي، او که په خپله زړه ونه کړي. زه دا زړه کوم، او که چیرته زه تورګل ژوندی پرېږدم مور یې نشي پرېښودی، او که مور یې حرکت ونه کړي ښاپیرۍ یعنې خور یې په هغه د تومانچې ډز یا د تورې ګزار کوي. پښتنو تورګل چې نن دا بد کار وکړ سبا بل کار هم کوي. د وطن خدمت نه کول او د هغه په لاره کې سر نه ورکول د وطن سره خیانت شمیرل کیږي، او د وطن خاین خو په پښتو او دین کې د مرګ وړ دی. تورګل د وطن خدمت نه دی کړی، د هغه په لاره کې یې سر درېغ کړی دی، او د دې سزا زما په نیز او د هر پښتون په نیز مرګ دی. د تورګل پلار چې دا خبرې کولې نو په هغه میدان کې داسې چوپتیا وه چې تا به ویل د ژوند هدیره ده. نه څوک خوځېدل او نه چا غږ کاوه. ټولو د تورګل د پلار خولې ته کتل، او چې د مرګ ټکی د هغه له خولې راووت ټولو تورګل ته وکتل. کلاره کلاري وه. د خالد خور او مور هم د نورو پښتنو میرمنو سره په هغه ډله کې ناستې وې. په دې وخت کې خالد، زرینه او مور یې درې واړه د ځایه راپاڅېدل، او درې واړو هم دا یوه خبره وکړه چې موږ د خپل پلار او میړه د مرګ نه تیر یو، موږ خپل حق بخلی دی. دلته نور چوپ شول، او یوازې زرینې د دوی مطلب ښکاره کړ. زرینې به ویل چې موږ په تورګل باندې چې د وطن له جګړې څخه راتښتېدلی دی د مرګ سزا لګوو. زرینه کېناسته. تورګل سر ټیټ نیولی و، په تندي د مرګ خولې را روانې وې. په دې منځ کې د تورګل پلار پاڅېد، تومانچه یې د زوی مخې ته ونیوله. تورګل ولړزېد، پلار ته یې وکتل، او بیا یې ډلې ته نظر واچوه. رنګ یې تک ژیړ شوی و، او ژامې یې لړزېدلې. یوه ښه شېبه تېره شوې وه، خو تورګل لا تومانچې ته لاس نه و اوږد کړی. پلار یې هماغه شان تومانچه په لاس ولاړ و، او چې ویې لیدل چې تورګل پکې ټال کوي نو په زوره یې وویل پښتون یې. تورګل بیا ولړزېد، سترګې یې د وینو په شان سرې شوې، او بیا یې په همغه جګ آواز وویل هو پښتون یم. دا ټکی لا د خولې څخه نه و راوتلی چې سمدستي یې تومانچه د پلار د لاسه واخیسته او ډز شو. تورګل په خپل مرګ خپله پښتو ثابته کړه. پلار یې هم سر لوړی کړ. د کپټان انډریسن لور ماسخوتن دی، نری نری باران وریږي. زه د خالد سره په کار بوخت یم. سبا ته د خالد واده دی، هر څه تیار دي. زه اوس په هغه کلي کې د یو پښتون په څیر شپې او ورځې تېروم. یوازې د ژبې خبره ده چې زه یې په سختۍ اخته کړی یم. تر اوسه پورې لا ما یو ټکی پښتو هم نه وه زده کړې. یوازې خالد و چې زما سره به یې په دې لاره کې مرسته کوله، او هر څه چې به هغه ځای کې کېدل هغه به یې ټکي په ټکي ماته وویل. لکه چې د تورګل د مرګ خبرې یې ټولې ماته ترجمه کړې، او هر څه چې په هغه میدان کې تیر شوي وو په هغوی یې زه ښه وپوهولم. خالد نن ډیر خوشحاله دی، خاندي، د زرینې او خپلې مور سره ټوکې ټکالې کوي، او کله کله ما سره هم خوش طبعي کوي. ما چې سبا ته د خالد د واده کارونه ولیدل حیران پاتې شوم. دا قوم راته یو عجیب قوم ښکاره شو. د دوی وروري او دوستي راته
حقیقي انساني دوستي ښکاره شوه. نرو او ښځو په ډیر اخلاص او صاف زړه په هغه ځای کې خدمت کاوه. خپل او پردی پکې پوره نه معلومېدل. زه د واده ټول شیان نشم ویلی، یوازې د مسافر د راتګ حال وایم چې زما د دلچسپۍ او شوق وړ خبره ده. نن ما د خالد سره د ځان د خلاصون او د خیبر نه زما د تګ په باره کې خبرې او مرکه وکړه. هغه وویل چې فقط 2 ورځې پس به ته د دې کلا نه ووځې او دا هغه ورځ ده چې پښتانه به یوه لویه حمله شروع کوي. نن جمال راغی او موږ ته یې په خیبر کې د کرنیل وایلډ شکست بیان کړ. جمال وویل چې د جنورۍ په 15 او 14 کرنیل وایلډ په علي مسجد کې ماتې وخوړه او د دې ماتې خبره میکشن ته هم ورسېده. بیا یې وویل مسټر جانسن ته خبر نه یې چې په جلال آباد کې ستا ملګري مکریګر هم کلابندي شوی دی. د دې خبرو په اورېدو مې غونې زیږه شول. د خپل قوم تباهي راته یاده شوه. پوه شوم چې نور د پښتنو په مقابل کې مقاومت کول عبث کار او خام فکر دی. خالد ماته دا هم وویل چې هجمال د وایلډ او میکشن سره د خپل قوم اپریدو او مومندو جنگ کې چې احمد خان او سعادت خان یې مشرانو ډیر نیک مرغه وباله او هغه یې د ټولو انګریزانو لپاره شکست حساب کړ. نور مې څه کړي وای، نور خو د جنرال سیل پیغام ته حاجت نه و پاتې. خالد په دې وخت کې وخندل او وی ویل مسټر جانسن زیره مې در باندې، ته باید په دې زیرې ډیر خوشحاله شي. د کپټان انډریسن لور پیدا شوه. د دې خبرې په اورېدو خوشحاله شوم. په سترګو کې مې اوښکې وګرځېدې. مخ مې له خالد څخه وګرځاوه چې ومې نه ګوري، لیکن هغه ولیدم. بیا یې وخندل او وی ویل ګوره مسټر جانسن چې ما رښتیا ویلي وو چې ته خامخا په دې زیرې خوشحاله کیږي. ګوره چې د ډېرې خوشحالۍ څخه دې په سترګو کې اوښکې راغلې. خالد خو رښتیا ویل، خو دومره خبره وه چې ما د انډریسن د لور د پاره نه خندل، بلکې د دې لپاره مې خوشحالي کوله ګوندې زما د ورېرې زوی یعنې د کپټن باید زوی به هم را پیدا شوی وي. نو د خالد نه مې تپوس وکړ. خالد ته ما پوره پوه کړه چې خبره څنګه ده. دا خبرې راته ډېرې مهمې ښکاري. ما او تا د پاره یو شان دي، یو مغلوبیږي او بل غلبه کوي. پښتنو ته خپل ملک پاتې کیږي. او خالد وخندل او وی ویل جمال وایي چې د انډریسن 4 کلنه لور د کپتان باید د زوی سره د پښتنو لاس ته ورغلي وو. قصه داسې وه چې ستاسې لښکرې چې له کابل نه راوتلې وې نو په 3 ورځې په لیار کې د پښتنو سره سخته نښته وشوه چې په آخره کې دغو لښکرو له ډېرې ویرې څخه اسباب، وسله، جبه خانه، ښځې، نر او واړه ټول پرېښودل او دوی په خپله راوتښتېدل. دغه دواړه واړه هلته پاتې شول. 2 میاشتې پښتنو ساتلي وو. بیا 2 ورځې مخکې د جنورۍ په 14 کابل ته راوستل شول. د دې قصې نه وروسته زه په مطلب پوه شوم. د دې واقعې څخه خو زه خبر وم، خو بل شانتې ما چې څه اورېدلي وو او څه چې خالد ما ته وویل په دې کې سره ډېر فرق موجود وو. پس له دې نه به شپه او ورځ په همدې غم کې وم چې په څه قسم د پښتنو د عمومي حملې خبر خپل مرکز ته ورکړم. نوره رانه لاره چاره ورکوه. په هیڅ نه پوهېدم په دې ملک چې کوم فلاکتونه او کړاوونه په ما او زما په لښکرو راغلي وو په انساني او بشري تاریخ کې به لږ لیدل شوي وي. نور مې له ځانه څخه هم طرحه وشوه. د خالد او نور کلیوالو سره مې هم په زړه کې ورانه شوه. هغوی ته به مې د یو دښمن په سترګه کتل. وخت او موقع به مې لټوله چې کله به د تېښتې وار پیدا کړم. بیرته خو مې جلال آباد ته تګ ممکن نه و. یوازې همدا مې کولی شوی له خیبره څخه چیرته بل کوم ځای ته ورشم
او که وشي چې ځان جمرو ته وباسم. ما ته خالد وویل چې په خیبر کې پښتنو د کرنل وایټ لښکرې تباه کړي دي. په دې وخت کې مې له ځانه سره دا فکر کاوه چې که له خیبر نه ژوندی جمرو ته ورسېدم نو هلته به د ځان او د جانان غم وخورم. باران چې پرون شپه شروع شوی و همغه شان ورېده. زه په خپله کوټه کې ناست وم چې زرینه راغله او ماته یې په لاس اشاره وکړه چې راووځه. زرینې شړۍ په لاس کې نیولې وه او هغه یې ماته راکړه چې راووتم. زرینې برابر د خالد کوټې ته بوتلم. هلته خالد په کټ کې ناست و چې زه یې ولیدم. نو ویې خندل او ویې ویل مسټر جانسن ما د دې لپاره راغوښتی چې ستا یو بل قومي تا ته در وښیم. دا میجر بونډ دی، غریب په پټه پټه د کابل نه ځان را رسولی. لږه شېبه وروسته یوه زلمي بونډ کوټې ته راووست چې زه یې ولیدم نو یو ځل یې رامنډه کړه او راته رغاړې وت. دی بدقسمته په زوره زوره ژړل او ویل یې کپتان جانسن د خدای لپاره ما خلاص کړه. ما څه بد وکړل چې زه د اکبر خان پسې لغمان ته ولاړم. په زوره مې ځان په بلا اخته کړ. ما ګمان کړی و چې ګوندې زه به اکبر خان ځان مړ کړم او د همدې دپاره په پټه پټه ورپسې وم. د اور لمبې د ناول 4مه برخه. کپتان جانسن د خدای لپاره ما خلاص کړه. ما څه بد وکړل چې زه د اکبر خان پسې لغمان ته ولاړم. په زوره مې ځان په بلا اخته کړ. ما ګمان کړی و چې ګوندې زه به اکبر خان مړ کړم او د همدې لپاره به په پټه پټه ورپسې وم. جنرال سیلو مکریګر چې زه په جلال آباد کې ولیدم نو بل کار یې رامخکې کړ او هغه دا و چې زه ځان جارج کلرک ته ورسوم او هغه ته دا خطونه ورکړم. کپتان جانسن هلته آوازه وه چې پښتنو جنرال او بیټا بیل وژلی دی. نه پوهیږم چې ته څنګه د پښتنو لاسته ورغلی. ما هم بونډ ته خپله قصه وکړه. حیران پاتې شو. کومې خبرې چې ما ورته د پښتنو په باب وکړې هغه یې په ډیر تعجب سره واورېدې. ما بونډ ته دا هم وویل چې سبا ته د پښتنو لویه حمله ده. خیال نه کوم چې که کوم استری هم ژوندی پاتې شي. بیا مې ورته وویل چې ځان تېښتې ته چمتو کړه. بېګا ته په هر قسم چې کېږي د دې ځای څخه تښتو. که ونه تښتو موږ هم د ځانه سره بیایي. خدای خبر چې بیا به څه راباندې کوي. ما خبرې کولې او شاوخوا به مې کتل ځکه ویرېدم چې خالد چېرته زموږ خبرې وانهوري. دی د بونټ له راننوتلو څخه وروسته د زرینې سره له کوټې څخه وتلی و. جرګه مرکه مو سره ډیره وکړه. بونټ له جیب څخه دسمال راوایست او خاورې دوړې یې له مخ نه پاکې کړې. کله چې بیرته دسمال په جیب کې ایښود نو یو وړوکی کاغذ یې له واسکټه څخه راولوېد. زه ټیټ شوم او هغه مې راواخیست. د بونډ فکر بل خواته و. ما په کلاره کاغذ پرانیست او دا څو کرښې مې ترې ولوستې. میجر بونډ ما غوښتل چې ستا انتقام له کپټان انډریسن څخه واخلم او د هغه لور په جنګ کې ووژنم، خو د بدقسمتۍ څخه هغه رانه پښتنو خلاصه کړه. خیر ته پروا مه کوه، بل وارې به رانه نه خلاصیږي. ستا د لور د تور په بدله کې ما د وخته د انډریسن لور په مرګ کې شمیرلې ده. ستا محترم یلیام. ما چې خط خلاص کړ نو په همدې وخت کې د بونټ مخ ماته شو. خط یې زما په لاس کې ولید. له ویرې څخه ولړزېد او وارخطا شو. د ډېر قهر د لاسه یې غاښونه وکړې چیدل. لاس یې را اوږد کړ او کاغذ یې زما له لاسه واخیست. بیا یې په غلطو ربطه الفاظو ماته وویل د ویلیام کمبخت خط و. هغه ما سره ټوکې کړې وې. اوس هغه غریب د پښتنو په جنګ کې مړ شوی. ما په دې وخت کې چې په ډېر غور مې بونډ ته کتل
هغه ته مې وویل میجر بونډ ته که ځان پټ کړې هم زه دې پیژنم. زه تا له هغه وخته څخه پیژنم چې د جاسوسۍ د ادارې غړی وي. زه خبر یم چې ستا له کوم وخته څخه د کپتان انډریسن سره دښمني ده. د کپتان د زوی ډیوډ سره ستا د لور تورېدل ښه معلوم دي. پوهېږم چې هغه کینه لا تر اوسه پورې ستا په زړه کې ده او د همدې کبله دی غوښتل چې د هغه غریب لور ووژني او بیا بهانه وکړي چې پښتنو وژلې ده. ما چې دا خبرې وکړه نو میجر بونډ لا پسې ځان بایلود. رنګ یې والوت، پښې او لاسونه یې ولړزېدل. زه یې پرېښودم ولاړ. د کوټې نه د باندې ووت. بونډ لا د کوټې څخه وتلی نه و چې خالد راننوت. مخ یې ما ته راواړو او وی ویل ماسټر جانسن، زما خیال دی تاسې د انډریسن د لور په باره کې خبرې کولې. هغه خو بیرته پښتنو کپټان انډریسن ته وسپارله که نه؟ نو ما درته بونډ وښود او ومې ویل دی بې غیرته غوښتل چې هغه ووژني. دا سړی هغه څوک دی چې د اکبر خان په مرګ پسې یې ملا تړلې وه. خالد وویل هر څه چې دی اجل دې ځای ته راوست. څه چې یې کړي دي د هغو ټولو سزا به ومومي. ګناهکار او بې ګناه په ژوند کې یو شان وي. مرګ د هغوی فرق کوي. زموږ خبرې په همدې ځای خلاصې شوې. بونډ او خالد ولاړل او زه هم خپلې کوټې ته ورغلم. خو یوازې د انډریسن د لور فکر را سره و. د زندان شپې د خالد د کور او کلي نه نوره ما د تېښتې ملا تړلې وه. هر څه مې د ځان سره سنجولي وو. یوازې چې زه د کلا د دروازې نه روغ وتلی وای نو د بل شي نه مې چندان ویره نه وه. یو زړه مې ویل چې راشه اول دا بونډ مړ کړه او بیا ورپسې چې هر چیرې ولاړې نو زړه به دې نه خوږېږي. نیت خو مې دا و خو دا کار راته لږ شانتې سخت ښکارېده. بیا مې د ځان سره ویل چې زه څه بلا ورپسې ستای د انډریسن د لور سره څه بونډ پوهېږي او انډریسن ته دې خپل کار کوه. نن سبا به په کوم بل غضب اخته شي بیا به خپل ځان خلاصوي نه به خلاصېږي. نور مې په خیبر او د خالد دوی په کلا کې هېڅ شی نه یادېده. یوازې د زرینې ښکلی بشر مې کله کله را په زړه کېده او زړه به مې نری درد کاوه. اکثر وخت به مې له ځانه سره دا فیصله کوله چې راشه مسلمان شه. په همدې خیبر کې د خالد دوی په کلا کې استوګنه غوره کړه. پښتانه خو ډېر سوچه مسلمانان دي. نو ضرور چې مسلمان شم او بیا زرینه پیغله د خالد نه وغواړم هغه به ماته نه ونه وایي. په همدې سوچ کې راباندې شپه شوه. د ډوډۍ خوړلو نه وروسته چې ټول ویده شول نو تېښتې او فرار بندوبست مې وکړ. یوه جوړه کالي چې په هماغه ماښام مې د خالد له صندوق څخه پټ کړي وو هغه مې واغوستل. په ګړۍ مې ووهله او یو سپین څادر مې هم په اوږه واچاوه. ځان مې ښه تیار کړ. د لرې نه که چا لیدلی وای نو ګمان یې کاوه چې کوم پښتون زلمی دی. کړه وړه مې په ظاهرا ټول د یو پښتون په شان و. چې ښه تیار شوم نو له ځای نه را پاڅېدم. په کلاره کلاره مې دروازه پرانیسته. سر مې را بهر کړ. شاوخوا ته مې وکتل او بیا را ووتم. په ویره ویره مې د کلا دروازې ته ځان را ورساوه. د کلا دروازه مې پرانیسته او د باندې را ووتم. هغه ځوانان چې پخوا به یې د کلا په مخ کې ګزمه وهله نن شپه لږ شانتې لري د نورو خلکو سره په خبرو بوخت وو. پښتانه ډلې ډلې راټولېدل او د سبا لپاره یې ځان سنبالاوه. یو زړه مې ویل راشه مزه، خو بیا مې ویل چې اوس خو د کلا نه هم راوتلی نو بیا څه له زړه ته ټکي اچوي. ځان ته مې غیرت واچوه. په ټیټه ټیټه را روان شوم. غونې مې د ویرې نه زیږه وو. ما ویل چې دغه دی ویلي دي او دغه دی اوس یې در باندې آواز وکړ. ښایسته ښه شانتې لاره مې
په همدې شان ووهله. کله به څملاستم او کله به روان شوم. د ډېرې ستومانتیا نه مې ساه ګډه وډه وه، خو ځان راباندې ګران و او بې د ځان د خلاصېدو نه نور په هېڅ شي پسې نه ګرځېدم. شپه لا ښه پخه نه وه چې زه د هغې علاقې نه راووتم. د خالد دوی د کور کلي نه دومره لرې شوی وم چې د سپو د غپا آواز هم نه اورېدل کېده. نور مې د ویرې څه پروا نه وه. بس له ډېر مزله نه یو ځای ته چې د شمشاد ډېرې ونې پکې وې راورسېدم. نه پوهېدم دا کوم ځای و. یوازې جګ جګ غرونه او ګڼې ونې وې. یو نیم کور پکې ښکارېده. نور د کلي نوم نښان نه و. ډېره لاره مې وهلې وه. په پښو مې د تګ توان او طاقت نه و. د یوې غټې تیږې څنګ ته چې نری اوبه یې په خوا کې روانې وې کېناستم. لوږې راباندې زور کړی و. په کپ ډوډۍ پسې مې سترګې سپینې ختلې وې او د ډېرې ناامیدۍ او درد نه به ژړا راتلله. د خوراکه هېڅ شی مې پیدا نه کړی شو. نو له ناکامه مې ځان خوب ته جوړ کړ. په وخت ښه نه پوهېدم. کله به راته سر ماښام معلوم شو او کله به مې خیال وکړ چې نیمه شپه ده. سم مې لا سر په تیږه نه و ایښی چې سپېده داغ شوی و. بیا مې په زړه کې ویره پیدا شوه. ویل مې چې اوس به خالد یا زرینه زما د لیدو لپاره زما د کوټې دروازه نیم کښه کړي او چې وګوري چې ځای شته او جولا نشته، نو بیا خو به ورباندې بده ورځ جوړه شوې وي. له ځان سره مې فکر کاوه چې خدای ته معلومه ده چې خالد او زرینه او میجر بونډ به زما په تېښته څومره خفه شوي وي. کله یې کور به راپسې ولټوي، لرې نږدې به تپوس وکړي چې دا شان سړی چا نه دی لیدلی. ما چورتونه وهل او لمر ساعت په ساعت راجګېده. نور مې هر څه په ښه شان لیدای شول. په کوم ځای کې چې زه ناست وم، د هغه چې ډډې ته د تورو تولیو غاڼۍ وه. نو په کلاره د ځای نه راپاڅېدم او ورانې غاڼۍ ته ورننوتم. نور څه په هغه کې نه و، یوازې یوه زړه کته، یو څو تیږې او یو کټ هلته پروت و. د خوب د لاسه مې نورې سترګې پټې وې. سر مې راته دومره دروند ښکارېده چې ما ویل کوم 2 منه بیټی مې په سر ایښی. پاڅېدم او کلارې د زړې کتې د پاسه پرېوتم. زما پرېوتل او د خوب راتلل یو ځای و. هغه چې وایي د تشویش خوب له عجایبو نه ډک وي، رښتیا یې ویلي دي. ما هم دا عجایب ولیدل. زه ګورم چې لارنس د اکبر خان سره غیږ په غیږ دی. مکناټن هم ځان حملې ته جوړوي. تورې ته یې لاس کړ او راغی. د اکبر پر سر ودرېد. پس چل یې اکبر لاندې کړ او یوه شیبه وروسته به د اکبر سر له تنې څخه جدا کړي. لارنس او اکبر هماغه شان په ځمکه توغړېدل. غورځول پرځول یې سره کول. مکناټن هماغسې توره ایستلی او ولاړ دی او موقع ته ګوري. مکناټن مخ لارنس ته راواړاوه. وی ویل ځان بچ کړه. د اکبر سر او د نور ځان یې ګزار ته جوړ کړ، خو سم یې لاس پورته کړی نه و چې ډز شو. مکناټن چیغه وکړه او په ځمکه راولوېد. اکبر خپله بادري کړې وه. له دې نه پس ما نور څه ونه لیدل چې راته لاس په سینه کېښود او را بیدار یې کړم. خیال مې کاوه چې خوب ګورم. باور مې نه کاوه چې ګنې دا ځلې بیدار یم. سچ مې لیدل. د ویرې نه به مې سترګې پټې کړې. چا چې زه د خوب نه راویښ کړی وم، هغه یو سپین ږیری پښتون و. یو ګېډۍ لوښي یې په غېږ کې نیولې وې او یو تور سنډا ورپسې و چې زه یې راپاڅولم. نو لوښي یې لمر ته واچولې او سنډا یې د ګاڼۍ په لټ پورې وتاړه. بیا راغی او ماته یې څه وویل. زه یې په خبرو پوه نه شوم. هغه چې پوه شو چې زه خبرې نشم کولی، نو خیال یې وکړ زه بیړه یم، ځکه چې په اشارتونو لاس پورې کړ.
ما خو په ظاهره کې د هغه سپین ږیري اشارتونو ته کتل، خو په باطن کې را سره د ځان ویره وه. په زړه کې مې تېرېدل چې اوس چیرې نور خلک خبر نشي او بیرته مې ونه نیسي. سپین ږیري هماغه شان اشارتونه کول او ما ته هم خدای بهانه کړه او ځان مې ورته بیړه کړ. ساعت په ساعت او شیبه په شیبه مې ویره زیاتېدله. لار مې ورکه کړې وه. نه پوهېدم په څه قسم له هغه سپین ږیري څخه ځان خلاص کړم. د ځای نه راجګ شوم، سپین ږیري ته رانږدې شوم. ما سپین ږیري ته وکتل، خو هغه خپلې زړې کتې ته سترګې نیولې وې. په تعجب کې شوم او ما هم مخ شاته واړاوه او چیرته چې پروت وم هغه ځای ته مې پام وکړ. رښتیا وایي چې تقدیر ته تدبیر نشته. په کته باندې رانه بټوه لوېدلې وه او زما یو عسکري تصویر ترې بهر لوېدلی و. سپین ږیري هماغه تصویر ته کتل، کله به یې ماته وکتل او کله به یې تصویر ته. پوه شوم چې سپین ږیري پېژندلی یم. د هغه نه وروسته د سپین ږیري رنګ بدل شو، سترګو یې رانه زړه وویست. بریتونه یې له ډېره قهر او غضب نه ولړزېدل او په ډېر هیبت یې لاس راوړاندې کړ او له ګریوانه څخه یې ونیولم. سپین ږیري په ډېر قوت سره راښکلم او چیغه یې کړه. زه پوه شوم چې که لږ د ځان سس کړ نو بیا ګیوتې د ځان د خلاصولو لپاره له سپین ږیري سره ونښتم. زما او د هغه پښتون سپین ږیري په منځ کې ډېر تفاوت و. زه ځوان زلمی وم او هغه زوړ بوډا، خو بیا مې چې هر څه وکړل لاس مې بر نه شو. له توان او طاقت څخه ولوېدم. حیران پاتې وم. نور مې ځان تسلیمۍ ته جوړ کړ. بې حرکته په ځمکه ولوېدم، خو د ډېر قهر او ناامیدۍ د لاسه مې د هغه پښه وچیچله. سپین ږیری د ډېر درد نه چیغه وکړه او زه یې پرېښودم. بل څه مې له لاسه نه کېدل. منډه مې کړه او یوه غټه تیږه مې راواخیسته او سمه مې د هغه پر سر وویشتله. د سپین ږیري نور هیڅ غږ پورته نه شو. د سر او پوزې څخه یې د وینو دارې ولاړې. په غریب کې نور ټکی سا هم نه وه. په سترګو مې توره تیاره راغله. د سپین ږیري مغزو ته مې کتل او زړه مې په بیره کې و. ما په دې شان نه څوک لیدلی و او نه مې څوک وژلی و. په دې کار ډېر پښیمانه وم. سر راباندې ګرځېد، زړه مې بد کېده، لاسونه او پښې مې لړزېدل. ځان او دنیا ته مې بد رد ویل. هر څه چې شوي وو نو څه مې نشوای کولی. په ځان مې ګوتې ووهلې او په ویره طرحه له هغه ځایه را روان شوم او په داسې حال کې چې توبې مې ویستلې. په لاره را روانو. دنیا را باندې تنور وه. هر ګام مې چې اخیست نو شاته به مې کتل، تر دې اندازې پورې چې له خپل سیوري څخه به ویرېدم. په ویرېدم خو د سپین ږیري قتل را باندې ورځ تور تم کړې وه. نه پوهېدم چې په څه شان په لار روان یم. پښې به مې په ځان پسې راښکلې. په ورانو به روان وم. سمه مې پرې یخې وه. د غله په شان به کله د یوې ونې ډډې ته ودرېدم او کله به د بلې ونې ته. په دې ډول به مې لاره وهله. ټکنده غرمه به وه چې زه د علي مسجد علاقې ته ورنږدې شوم. د لرې نه یوه ابادي ښکارېدله. دا ابادي لکه په ماښام کې چې د اسمان لمنې په دوړو خړې وي داسې ښکارېده. د اور لمبې د ناول 5مه برخه. د علي مسجد په لیدو خوشحاله شوم. لږ مې په پښو کې حرکت پیدا شو او ځان مې نور د مصیبتونو نه خلاص ولید. اوف، څومره مې علي مسجد ته سودا وه. ما ویل چې زه یو ځلې دې ځای ته ورسېږم نو نور مې څه پروا نشته. دغه دی اوس د لرې نه راته علي مسجد ښکاري. له خوشحالۍ څخه مې په وجود کې وینه وچلېده. لاس او پښو مې قوت پیدا کړ. چالاکه شوم. ما ویل چې زر ورسېږم، مګر دا خو راته نه وه معلومه چې هلته د وخته د کرنیل وایلډ لښکرې ماتې شوي دي او د پښتنو په لاس ورغلي دي.
په سوچ او فکر کې روانم او عسکري چوڼۍ ته نږدې ورسېدم. ما ته خو علي مسجد د امن ځای ښکارېده او د سره مې د خالد خبرې یادې نه وې چې ویلي وو چې د وایډ له ماتې څخه په علي مسجد کې مکشن هم خبر شوی دی او په علي مسجد کې د نوم لپاره هم زموږ کوم عسکر نه دی پاتې. لوږه مې چوره له یاده ووته. یوازې څه سابه مې په لاره کې راوشوکول او یو څو کپه مې ترې وخوړل. هغه غټ غټ بوټان چې زما په پښو کې وو ډېر یې په زحمت کړی وم. کېناستم او بیا مې هغه له پښو نه وویستل. ځان مې ورته سپک کړ. اوس پوره علي مسجد ته را رسېدلی وم. د لرې نه مې عالمونه خلک لیدل چې خوځېدل او را خوځېدل. دلته بیا د ځان ویره را پیدا شوه. په خپله غلطۍ پوه شوم. را یاد مې شو چې علي مسجد خو پښتنو نیولی. نور مې نو ځان په مرګ وشمېره. د خلاصون لاره چاره نه وه. ستړی ستومانه په یوې پولې کېناستم. د ناامیدۍ اوښکې مې په مخ را روانې شوې. له ځان سره به مې د خدای پاک نه ګیلې ګزارې کولې. ما ویل خدایه ستا بنده خو یم. دومره لاره مې ووهله، لوږې او مصیبتونه مې تیر کړل چې ګنې که خلاص شم. خو اوس ګورم چې په زوره مې ځان د خطر په خوله کې واچاوه. سر مې ټیټ و. د ژړا له لاسه مې سلګۍ وهلې. د بې خوبۍ نه مې سر درد کاوه. سترګې مې پړسېدلې وې. د خولې مزه مې دومره بده وه چې هره ګړۍ بقای راته. کله به مې ځان او طبیعت په کنځلو شروع وکړه او کله به مې سر اسمان ته په زارو پورته کړ. کله به مې جنرال سیل ته بد رد ویل چې زه یې په دې مصیبتونو اخته کړم او کله به مې پښتنو ته د بدلي اخیستلو وینې وخوټ کېدې چې دې قوم دومره موږ تباه او برباد کړو. کله به مې قهر دومره زیات شو چې غاښونه به مې وکړسېدل او کله به دومره غلی شوم چې د قبر مړی به رانه جوړ شو. شاوخوا مې پام نه و، بلکل بېهوښه شانتې وم. او که چېرته یې د پښتني پیغلو سندرو زه نه وای خبر کړی نو همغلته خوب وړلم. هو، دا پښتني پیغلې وې چې منګی یې په سر را روانې وې او په خوږو اوازونو یې سندرې ویلې. ما ته ډېرې رانږدې شوې. ما ځان پټ ونه شو ساتلی. ټولو ولیدم او یوې نیمې لا وخندل. ځان سره مې جاج واهه چې چېرته دوی هم د سپین ګیري په شان ما ونه پیژني او په بلا مې ککړ نه کړي. نو ناڅاپه را پاڅېدم او په منډو مې لاس پورې کړ. زما دا کار خو په اصل کې ډېر غلط کار و، لیکن هلته ما د غلط او صحیح او بد تمیز نشوه کولی. هر څه مې بې اختیاره او بې سنجشه کول. د همدې کبله چې پښتنو پیغلو زما دا کار ولید نو په تعجب کې شوې. زه لا د پیغلو نه 10 قدمه لرې شوی نه وم چې هغوی په ما پسې غږ وکړ او څه یې راته وویل چې زه له ویرې څخه ونه درېدم او دوی را پسې له شانه نارې وهلې. تر ډېره حده چې زه ترې په منډه ولاړم. نو هغوی پوه شوې چې اوس یې له نظره پناه کېږم. نو د تومانچې ډز یې راباندې وکړ او روغ یې زما چپ لاس زخمي کړ. درد تاو را تاو کړم. په سترګو مې توره شپه شوه او په ځمکه راولوېدم. نور په ځان پوه نه شوم. خولې وم چې را بیداره شوم. سترګې مې پرانیستې او ښه مې شاوخوا ته وکتل چې هرې ډډې ته مې سترګې واړولې. پښتانه به مې ډلې ولیدل چې ما ته ګوري. دغه وخت په دې پوه شوم چې قصه څه ده. بیا د پښتون په لاس کې وتم. لاس مې نری درد کاوه. په دې دومره موده کې زه بېهوښه او د ځانه ناخبره وم. هغوی زما لاس غوړ کړی و او په یوه سپینه ټوټه یې تړلی و. کالي مالي یې هم راته ایستلي وو او نور یې راته اغوستي وو. نور نو ښه پېژندل شوی وم. هر څه یې زما لټولي وو. هلته نه څوک زما پر ژبه پوهېدل او نه زه د چا پر ژبه پوهېدم. د هغوی ارزو خو دا وه چې
زمانه ډېر څه وپوښتي او پوښي، خو خبره ژبې سخته کړې وه. نور خو څه ونه شو، خو یوازې په دې جرم چې زه یو انګریز جاسوس یم برابر یې زندان ته ور واچولم. په هغه زندان کې ما ډېر خپل افسران ولیدل چې د کرنیل وایلډ د حملې په وخت کې یې پښتنو نیولي وو. د دې نه پس زما شېبې په زندان کې شوې، هر څه رانه پاتې شول. نو د خدای هیلې ته پاتې شوم او ټولې خپلې آیندې ته منتظر وو. د کرنیل وایلډ ماتې. زموږ په زندان کې 14مه ورځ وه. په دې موده کې موږ ډېر څه ولیدل او ډېر څه مو واورېدل. د نیول شوو افسرانو په لړ کې یو کپټان بیټفورډ و. بیټفورډ په 14 لمبر رجمنټ کې و. له کرنیل وایلډ سره د ده ملګرتیا او مرسته لا موږ ته پخوا معلومه وه. څو وارې وایلډ له ده نه خوښي ښکاره کړې وه. د شپې څخه به له ډېره غمه چا له خوبه نه ورته، نو هر یو به په خپله قصه یا یوه خاطره بیانوله. په چا چې به څه تېر شوي وو هغه به یې لږ تر لږه بیانول. ما هم ورته د زرینې او د خالد قصه، بیا ورپسې د زرینې د پلار وژل او د قتل ننګ او غیرت، د هغه نه وروسته د جمال خبرې او د کپټان انډریسن د لور موندنه، ټول ټکي په ټکي وویل. اکثرو ته تر هغه وخته پورې د انډریسن د لور او د الفنسټن د ماتې او د مکریګر کلابندي کېدل نه و معلوم. حتی اکثرو دا ملک نیولی حساب کړی و. ما ته هم په خیبر والي مسجد کې د کرنیل وایلډ ماتې ونه منونکې خبره ښکارېدله. هېڅ مې باور نه کاوه چې څرنګه به میکس او کرنیل وایلډ په خپلو سنجول شوو نقشو کې ناکامه پاتې شي. د همدې دپاره مې له کپټان بیټفورډ څخه د دې علت پوښتنه وکړه. بیټفورډ ته مې وویل چې ولې مو په خیبر اولي مسجد کې بری ونه کړ. بیټفورډ د یو اوږدو اسویلي نه وروسته په خبرو شروع وکړه. ویې ویل پښتنو له لاسه په خیبر کې زموږ ماتې یو مهم راز دی. ګمان کوم چې ماته د دې سبب شو چې په ټوله پښتونخوا کې غلبه د پښتون وي. له ډېرې مودې څخه موږ له پښتنو سره په جګړه کې اخته یو، خو تر ننه پورې موږ یو هم مهمه فتحه ونه کړه چې په هغې کې د دې قوم ملا ماته کړو. مسټر جانسن خیال نه کوم که تا پښتانه زما په څېر پېژندلي وي. نه یوازې زه دا قوم ښه پېژنم او د دوی له خویو بوی سره بلد یم. کرنیل وایلډ ته خو په اول کې ما ویلي و چې ته په خیبر کې د پښتنو مخه نشي نیولی. په علي مسجد کې چې ستاسو کومه چوڼۍ یا لښکرې شته هغه ټولې د پښتنو د حملو او یرغلونو مقاومت نشي کړی. وایلډ که چېرته زما مصلحت اورېدلی وای نو دومره تاوان به یې نه و کړی. د جنورۍ په 5مه کرنیل وایلډ خپل 4 رجمنټه دوه ځایه کړل. 2 رجمنټه یې مخکې کړل او ځان یې علي مسجد ته ورساوه. دا هغه تاریخ و چې اکبر خان له دې تاریخ څخه 2 ورځې دمخه لغمان ته را رسېدلی و. کرنیل وایلډ ته پښتنو په اول کې څه غږ ونه کړ او وایلډ خوشحاله شو او خیال یې وکړ چې پښتانه ګوندې له ویرې نه راوړاندې نه شول. په دې نه پوهېد چې پښتنو ځان جوړ کړی دی چې دواړه لښکرې بېلې له منځه یوسي. د همدې کبله چې د 2مه پیره نور لښکر وغوښت نو د جمرود نه د دې خوا پرې پښتنو غوبل جوړ کړ. وایلډ په خپله زخمی شو او سیکانو د ویرې د لاسه د وایلډ او نورو افسرانو په مقابل کې سر ډیک کړ او بغاوت یې وکړ. هر یو شا اړوله او تیښته یې کوله. وایلډ خو نور د ژونده یو له کتاره وتلی و او که چېرته زه نه وای ورسېدلی نو د وجود ټوټې به یې هم چا نه وای موندلی. مسټر جانسن زه ګمان نه کوم چې تا ته کله په دې شان جنگ لیدلی وي. توپونه په چاودل خپل ځان په چا پورې نشو ساتلی. د فتحې او غلبې امید خو لا په ځای پرېږده. هماغه شان چې تا خپل اسارت او بند خالد او زرینې په لاس کې ذکر کړ،
په همغه ډول د وایلډ نایب سرجنټ فیوري چې دلته ناست دی هم یوې پښتنې پیغلې ونیو. جانسن: زه د دې قوم نر او ښځې ته حیران یم. د جنگ په وخت کې دواړه یو شان وي، نر او ښځه نه معلومیږي. د جنورۍ په 11 وایلډ د حملې امر وکړ او سرجنټ فیوري د ټولو نه مخکې د جمرود بر سر ته ورسید او پښتنو د یوې کلا د منځه نه په مونږ ډزې وکولې او هر څومره کوښښ چې ما او سرجنټ وکړ په هغوی بریالي نشو. د همدې کبله فیوري ما ته وویل چې زه کلا ته اور اچوم او دا ټول پکې لوخړه کړم. هر څومره چې ما هغه د دې کار نه منع کړ ونه شو. لاړ او کلا ته یې اور واچوه. په یوه شیبه کې ټولې کلا اور واخیست. لوخړې او لمبې یې اسمان ته وختې. بیا هم د فیوري زړه یخ نه شو او منډه یې کړه چې د کلا دروازه یې زنځیر کړي چې د تېښتې لاره په پښتنو بند شي. فیوري همغلته په یوه جګه غونډۍ کېناست او د اور د لمبو سیل یې کاوه. موږ ولاړو او فیوري پاتې شو. د هغه نه پس خپله کیسه موږ ته فیوري وکړه او وی ویل: زه په هماغه غونډۍ کلارې کېناستم او د کلا د سوځېدو تماشه مې کوله. لمبو او لوګو ته مې کتل چې د ورېځې په شان د اسمان خواته را روانو. نور مې زړه بېغمه و او له ځانه سره مې دا ویل چې 1 ساعت وروسته به د دې غریبو سکاره شوي بدنونه وګورم. هېڅ مې دا پخوا او خاطر کې نه راګرځېدل چې دا پښتانه دي او داسې ژر نه مري. کله به مې د کلا دروازو ته کتل او کله به مې دیوالونو سرونه له نظره ایستل. اور شیبه په شیبه زیاتېده او زه هم نور تلو ته جوړ شوم، خو سملا د ځای نه وم خوځېدلی چې یو وارې بیا په ډزو شروع وشوه. حیران پاتې شوم چې دا څنګه خبره ده. ما هم په مقابلې لاس پورې کړ، هم به مې ډزې کولې او هم به مې شاوخوا ته کتل. د ډزو په منځ کې مې یو ځلې سترګې په یو بني آدم ولګېدې چې د پړي په زور د کلا د دیوال نه راباندې راکوزېږي. د ډزو دومره زور و چې ما ځان نشوای پیژندلی. زما د یوه ډز سره به هغوی 100 ډزې کولې. دومره مې وار ساز نه شو او فکر مې نه و چې اول خو هغه د دیوال نه راکوزېدونکی وولم، او که چېرته مې دا کار کړی وای نو ضرور به فتحه او غلبه زما وه. په ځان پوه نه شوم. د برېښنا په شان هغه یو ځمکې ته ځان راورساوه. بیا مې ونه لید چې څه شو. د سترګو په رپ کې زما شاته را رسېدلی و. څه مې کړي وای؟ مخامخ له کلا نه راباندې ډزې کېدې او د شاته هغه بل ورشلم. لار رانه ورکوه. د ډزو په منځ کې راباندې د شانه غږ وشو. دا غږ دومره نږدې و چې ما خیال وکړ په څنګ کې مې چا دا آواز وکړ. نور پوه شوم چې مقاومت ګټه نه لري. ځان مې غلی کړ، ډزې مې بس کړې. کلاره کلاري شوه او په همدې وخت کې چې په کلا کې څوک و ټول د پړي په زور راکوز شول. د تېښتې لاره مې ولټوله. د ویرې نه لړزېدم. څوک مې نه لیدل، خو یوازې آوازونه مې اورېدل. تعجب مې وکړ ځکه دا آوازونه د پښتنو پیغلو آوازونه وو. خیال مې کاوه چې ګوندې خوب ګورم. دا دومره جنگ ما د پیغلو سره کړی و او دغه دی اوس د پیغلو په لاس کې وزم. د قهر او غوسې نه تاو را تاو شوم. بیا مې تومانچې ته لاس کړ او غوښتل مې چې د سره جنگ شروع کړم. ما ویل چې یا به مړ شم او یا به ځان خلاص کړم. خولې شوی وم. په کلارۍ باندې مې د تومانچې ججوره ډکه کړه. سمه 1 ګنټه مې ورکړه او ورو مې ځان وخوځاوه. زړه مې ښه ډاډه کړی و چې د جګېدو ته جوړ شوم. نو په شا مې یو شی ولګېد. زړه مې ولوېد او مخ مې په ویره شاته واړاوه. دلته زما ټول جرأت او نارینتوب ختم شو. پښتنې پیغلې راته ټوپک شاته نیولی و.
مسټر جانسن نور درته څه نه وایم، په یوه ټکي دې پوهوم، او هغه دا چې په هغه کلا کې چې څوک د اور په لمبو کې خوځېدلي راخوځېدلي او بیا په پړي د اور له لمبو نه راوتل، هغه ټولې پښتنې پیغلې وې. دلته په دې زندان کې چې زه له تاسې سره پروت یم، هماغو پښتنې پیغلو راوستی یم، او په همدې زندان کې ما د کرنیل وایلډ ماتې په خیبر اولي مسجد کې واورېده. د اور لمبې د فروری د میاشتې په 24مه د جمعې ورځ وه. زه په تبو پروت وم. د بونډ د مرګ 8مه ورځ وه او باران لږ لږ ورېده. د فروری او د بیډفورډ د اور لمبې د فروری د میاشتې 24مه د جمعې ورځ وه. زه په تبه پروت وم. د بونډ د مرګ 8مه ورځ وه او باران لږ لږ ورېده. فیوری او بیډفورډ هم د میجر بونډ په مرګ خپه شانتې ښکارېدل. کله کله به یې یوه نیمه او اوښکه هم له سترګو نه راتویه شوه. بونډ غریب آخر په خپله سزا ورسېد. د کپټان انډریسن د لور آزار وواهه او هماغه شان یې چې هغه ته ځان غلی کړی و، مرګ هغه ته غلی و. بونډ ته تقدیر پیښه کړه. هغه خو هم انسان و، او انسان خو د سرنوشت او تقدیر په لاس کې یوه د کوپړو ګوډۍ ده. هر څه چې یې په تندي ورته لیکلي وي همغسې کیږي. ما ته د بونډ د مرګ او وژلو کیسه بیډفورډ وکړه. نه پوهېږم چې هغه له چا څخه اورېدلې وه. کیسه خو دا وه چې کومه ورځ راته ښکاري چې میجر بونډ ځان تېښتې ته جوړ کړی و او د شپې له کلا نه راوتلی و. له بده مرغه په غریب د کلا خلک خبر شول، او چې له لرې نه یې پرې سترګې ولګېدې، نو بس له همغه ځای نه یې پرې ډز وکړ او ځای په ځای فیصله کړ. دا د بیډفورډ د خولې خبره وه. ایسته خدای ښه پوهېږي. په دې ورځ موږ په خپلو منځو کې سره خبرې او مرکه کوله. د چای پیالې مو مخې ته ایښې وې او ډډې مو اچولې وې. موږ په پټه پټه د جنرال پالک د لښکرو د راتګ اوازه اورېدلې وه. په زړه کې خوشحاله و چې که پالک څه وکړي نو ښه به وي، که نه نو دې نورو خو څه ونه کړل. پښتانه هم د دې نه خبر شوي وو. مخکې لا ورته ځانونه سنبال کړي وو او د پالک او د هغه د لښکرو د مرګ تړون یې کاوه. لوړ مازدیګر و. د زندان په یوه کونج کې زلمی جیمي د خپلې چنغلې د تصویر سره خبرې کولې، او کله کله به د هغه په خبرو موږ ته خندا راغله. په همدې وخت کې د باندې 4 تنه جګ پښتانه راننوتل. برابر راغلل او موږ یې له لاسونو څخه ونیولو او بهر ته یې بوتلو. دغو پښتنو په مقصد موږ خبر نه وو. نه پوهېدو چې څه مو کوي او چیرته مو بیایي. حیران پاتې وو. 2 مخکې 2 راپسې او موږ یې منځ کې وو. د کلا له دروازې څخه بیرون ولاړو. 2-3 کوره لرې ولاړو. هلته د یو جومات څنګ ته ورسېدو. په زرګونو خلک راغونډ شوي وو. د خلکو په منځ کې پیغله سوزان ولاړه وه او په څنګ کې یو ښایسته زلمی ولاړو. موږ چې ورسېدو نو برابر یې بوتلو او د سوزان په خوا کې یې ودرولو. بیا 2 سپین ږیرو د قرآن تلاوت وکړ. تر هغه وخته پورې لا موږ له کیسې څخه خبر نه وو چې څه خبره ده. یو بل ته مو سره په تعجب کتل. د قرآن د لوستلو نه پس سپین ږیرو قرآن سوزان ته ورکړ او سوزان هغه په 2 سترګو کېښود او مچ یې کړ. دې ټولو کارونو ته موږ په ډېر تعجب کتل. سوزان لا قرآن همغه شان په غېږ کې نیولی و چې سپین ږیرو په څه ویلو شروع وکړه. بیا هم پوه نه شو، خو یوازې ما چې په ډېر غور دې محفل ته غوږ ونیو نو د سپین ږیرو له خولې څخه مې د محمد نوم واورېد او له هغه وروسته په مطلب پوه شوم. ما خو مخکې تاسو ته وویل چې ما قرآن په خپل کور کې لوستی و، او کله چې سپین ږیرو د قرآن ځینې الفاظ وویل نو په فکر کې مې وګرځېدل. هغه الفاظ چې ما واورېدل او هغه بیا سوزان په ژبه واړول
لا اله الا الله محمد رسول الله و. زه د دغې ټولنې په حقیقت پوه شوم. د سوزان ته راوستلو په مطلب هم ورسېدم او چې دا کلمه سوزان وویله یو ځل مې دواړه سپین ګیري ولیدل چې سوزان یې په تندي او مخ مچ کړه. په هغو ټولو خلکو کې یو عجب شانته جم و جوش پیدا شو. ټولو ځانونه سوزان ته راورسول. چا د هغې جامې نیولې او چا به پرې ګلان شیندل. د ټوپکونو خولې اسمان ته شوې او په ډزو بنا وشوه. زه هم پوه شوم چې سوزان مسلمانه شوه. پښې مې ولړزېدې او زړه مې تاو کاوه. تا به ویل چې په سینه کې مې د اور لمبې بلیدې. سر مې ګنګس شوی و. شونډې مې وچې شوې او د سوزان سر او پښو ته مې وکتل. نور سوزان زما په نظر بل شان راتله. خیال مې کاوه چې له مخ نه یې د نور شغلې پورته کیږي او دا شغلې برابرې راځي او زما له سترګو راچاپېره کیږي. زړه مې نری نری کېده. د پښتنو دغې خوشحالۍ ته چې به مې کتل نو ژړا به راتلله او بې اختیاره زه هم کش کړم. نور افسران چې مې څنګ کې ولاړ وو ټولو راته په تعجب سره کتل. حیران پاتې وو چې په ما څه شوي دي. د سوزان په مسلمانۍ باندې زما هم طبیعت ګډوډ شو. د کلمې په اورېدو مې د زړه پردې ورپېدې. ځان او دا دنیا راته بل رنګ ښکارېدله. روح او عقل مې بل څه سنجول. خیال مې کاوه چې زه هم د سوزان په شان مسلمان شوی یم. په اسلامي دنیا کې قدم وهم او له مسلمانانو سره کینم او پاسم. په دې فکرونو او خیالونو کې وم چې په ځان ښه نه پوهېدم. نو بې اختیاره مې ګام مخکې واخیست. ولاړم او له سوزان سره ودرېدم. لړزېدم او له سترګو څخه مې اوښکې راتویېدلې. خلک حیران پاتې وو. ټولو راته رډ کتل. سپین ګیري هم په تعجب کې شول. ما په انګریزي ژبه سوزان ته وویل سوزان زه هم غواړم چې مسلمان شم. سوزان چې زما خبره واورېده نو د خوشحالۍ نه یې زه په غېږ کې ونیولم او راته یې وویل کپټان جانس ژر شه. سوزان سپین ګیري ته څه وویل زه پرې پوه نه شوم. هغوی مخ خلکو ته راواړوه او د څه تقریر نه وروسته یې هماغه کلمه چې سوزان ته ویلې وه ما ته یې هم وویله او ما په صحیح ډول باندې هغه تکرار کړه. زه دا نشم ویلی چې د هغې نه پس په هغو زرګونو خلکو کې څه خیال پیدا شو. یوازې همدومره وایم چې زه نور په ځمکه نه وم بلکې د خلکو په اوږو ګرځېدم. سوزان د لیفټننټ جنرال اوپنهایم لور او د سرجنټ ګلین چنغله وه. د ډېرو پخوانه سوزان او د سرجنټ ګلین سره په جمرود او بیا علي مسجد کې اوسېده. په همغه ځای کې په یو پښتون زلمي مظفر میینه شوه او د همدې زلمي په خاطر مسلمانه شوه. د سوزان د مسلمانۍ نهمه ورځ وه چې د مظفر سره یې د واده بندوبست وشو او دا هغه ورځ وه چې پښتانه په هر ځای کې کامیاب شوي وو او نور په خیبر او علي مسجد او جمرود کې کلاري وه. زموږ یعنې زما او د سوزان مسلماني د پښتنو لپاره بختوره وه. د فروری د میاشتې په 24 تاریخ زه له سوزان مسلمان شو. زموږ یعنې زما او د سوزان مسلماني د پښتنو لپاره بختوره وه. د فروری د میاشتې په 24 تاریخ زه او سوزان مسلمانان شو او په همغه ورځ غیاث خان په جرنیل سیل غوبل جوړ کړ. د جلال آباد په ښار کې د اور لمبې بلې شوې او د چوڼۍ نه درندې د سیل له لښکرو څخه یوازې 3 تنه ژوندي پاتې شول. هلته د جرنیل سیل لښکرې تباه شوې او دلته د نورو نیول شوو افسرانو د مرګ حکم او فیصله کېده. فیوري بیټفورډ او نورو ژړل. د پښتنو په پښو کې لوغړېدل او له هغو څخه یې عفوه غوښته. ما او سوزان دواړو په خاطر جمعۍ سره هغو ته کتل. پښتنو د هغو په باره کې په جرګه پیل وکړ. له جرګې څخه وروسته دومره فیصله وشوه چې څو ټولۍ انګریزي لښکرې له پښتونخوا څخه ونه وځي. تر هغه پورې به د هغه افسران
ژوندي پاتې وي. ما دا فیصله هغو ټولو افسرانو ته وویله او هغوی په دې فیصله دومره خوشحاله شول چې اندازه یې نه وه. افسرانو د دغسې ورځې په انتظار په زندان کې شپې او ورځې سبا کولې او زه هم د سوزان د میړه مظفر سره پاتې شوم. سوزان چې به ماته غږ کاوه نو عبدالله به یې راته وایه او ما چې د سوزان سره خبرې کولې نو سپوږمۍ به مې ورته ویله. شپې ورځې په مخ کې ډېرې تېرې شوې. آخر د نورو پښتنو په شان زه هم د کور اور خاوند شوم او له خپل پښتنې بیبي ښځې سره مې له عشق نه ډک ژوند شروع کړ.